ګران افغانستان د ځان بساینه پر لور راځئ چې دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د ننګرهار د خرما حاصلاتو کې 3 برابره زیاتوالی راغلی ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به سږکال د خرما په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې تمه ده سږکال په دغه ولایت کې د خرما حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاتوالی راشي. ننګرهار چې په همیشه بهار مشهور ده د کال پر ټولو فصلونو کې ځمکه رنګارنګ حاصلات ورکوي. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تمه ده سږکال په ننګرهار کې د نورو میوهجاتو او غلو دانو سره بیره د خرما په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. دوی زیاتوي چې سږکال په دغه ولایت کې 6,000 کیلو خرما حاصل ورکړی ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د خرما حاصلات د اټکل له مخې 6,000 کیلو ته رسیږي. د چارواکو په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د خرما بل له 2,200 ونو څخه یې 2,000 کیلو خرما کړې وه او دوی تمه لري چې سږکال به حاصلات 6,000 کیلو ته ورسیږي. دغه ولایت چې د زراعت برخې مسؤلین وایي چې وړ مکال لږ آفت او باران له امله زیانمن شوي وو خو سږکال یې ګل ښه ډېر نیولی ده. پروسه کال 100 ونو او سږکال به 400 ونې خرما ونیسي. په ننګرهار کې د خرما حاصلاتو ته په کتو کرنې وزارت په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم د خرما بڼونه جوړ کړي. د جلال آباد ښار سویل کې د کانال اړمور خرما په بڼ کې کارګر تمه لري چې سږکال به په دې بڼ کې د خرما د خوږو مزو نه یوازې ننګرهار بلکې د هېواد د نورو ولایتونو اوسېدونکي هم وڅکي. ننګرهار کې د خرما ونه شنو کېدو او حاصل د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پام ځان ته اړولی ده چې په نورو ولایتونو کې هم سوداګریزو بڼونه جوړېدو ته یوه طرحه جوړه شوې ده. هیله دې نه وي چې په دې وروستیو کې حکومت هم په هېواد کې زراعتي پایدارو پالنې او تقویې ته پاملرنه زیاته کړې ده. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.